السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو تاسو زما شاته وینئ دا د هرات ښار دی. دلته دومره تیز باد دی، دومره طوفان دی. په انجیل ولسوالۍ کې چې کوم ځای کې زلزله شوې، همدارنګه په زندجان ولسوالۍ کې چې کورونه ړنګ شوي دي، هلته داسې خاورې بادېږي چې په یو لیش کې څوک نه معلومیږي. نو هغلته خیمې خلکو ته وهل شوي. ځینې خبرونه داسې دي خلک وایي چې خیمې هم اوښتې دي، ماشومان او عوامو ټول په خاورو کې. حتی موټر چې دی ځای نه موږ ولېږه چې لاړ شي حالات پوښتنه وکړي، هغه هم بیچاره بېرته راتاو شو. نو راځو اصلي خبرې ته چې دلته داسې طوفانونه او نو فکر کوم چې دا خیمې او دا شیان دي خلکو ته په درد نه خوري. ژمی ورپسې هم را روان دی. داسې یو نه دی، دوه نه دي، 50 نه دي، 100 نه دي، په زرهاو فامیلونه دي. دلته اکثره خیریه بنیادونو، همدارنګه اکثره تجارانو کوشش کوي چې دې خلکو ته کورونه جوړ کړي، خو متاسفانه چې هغه زمینه د کور جوړونې ورته اوسه پورې جوړه سوې نه ده. زما په دولت باندې غږ دی، زما په هغه مسؤلینو غږ دی چې لطفا دې خلکو ته زمینه د کور جوړونې برابره کړي. موږ اول خپله د قمر بنسټ غوښتل چې د 50 کورونو نه شروع کړي، مخکې به ځو تر 100 پورې، حتی هغه نه زیات چې دوستانو څومره کومک کوو نو موږ به دا کورونه جوړو. خو اوس تقریبا دا 4مه 5مه ورځ زموږ دلته پراته یو. هغه نقشې او دا شیان به یې تاسو هغه کړئ، لاس ته موږ ته راکړئ چې تر څو پورې موږ د دې کورونو کار شروع کړو. الله مو خوشحاله لره، عزتمن شو، ویډیو سره شریک کړئ. ډېره مننه.